په افغانستان کې د تازه دمه کډوالو د اجازه په اړه اندېښنې زیاتې ویډیو کې وګوره چینل سره هم سبسکرایب کړئ. له پاکستان د میلیون افغان کډوالو په زور ایستو له روانه بهیر سره یو شمېر نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د دغه کډوالو د جذب او راتلونکو په اړه اندېښمن دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې د جنوبي اسیاوي چارواکو ناسنۍ د نت ویلي چې په افغانستان کې د ستنېدونکو کډوالو د ادغام شرایط نه دي برابر. نوموړي په دغه هیواد کې موجود اقتصادي ناورین او روان خطرناک ژمي ته په اشارې ویلي چې د میلیونو کډوالو پر زور ستنول به وضعیت نور هم کړکېچن کړي. پاکستان ویل چې یوازې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوال په دغه هیواد کې میشوب. سربیره پر دې یاد شوي هیواد اسناد لرونکي افغان کډوال د ویسو اعلان هم کړی چې اوس د ستنېدونکو کډوالو شمېر 3.4 میلیونو ترمنځ اټکلېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې تر 20 میلیونو پورې خلک نه پوهېږي د راتلونکي وخت ډوډۍ له کومه کړي. بل لورته کابل ښاروالۍ ویل چې د عدلیې وزارت له مخې څخه د دارالمان تر افشار پورې د سړک قیره چولو چارې پیل شوې. کابل ښاروالۍ دغه سړک چې په ټولیزه توګه 2180 متره اوږدوالی او 45 متره سور لري اوس مهال یې د یوې لیکې قیر چارې پیل شوې دي.